شهید کوم لعنت دې ته په هغه دیني چې ته ترې نمایندګي کوې. د اسلام په دین باندې لعنت ویل خالص کفر دی. په فتاوی هندیه جلد 2 صفحه 255 کې فرمای رجل قال لاخر مسلم لعنت برتو ابر مسلمانی تو یکفرو. یو چا چې یو مسلمان ته ویل چې پتا او ستا په مسلمانۍ د لعنت وي نو دا قطعي کافر دی. نو په دې جمله دا انسان خالص کافر ګرځيږي. د ګوډاګۍ ادارې ټول مامورین او د امریکایانو ټول همکاران او ګوډاګیان په زړونو کې د اسلام نه بیزاره دي، خو کله کله د زړه خبره په خوله باندې مروزي. څوک چې صرف د حربي کافر سره همکار وي نو داغه حکم په دنیا کې د هغه حربي کافر دی. په الفتاوی الکاملیه صفحه 250 کتاب الجنایات کې فرمایي سئلت عن بلدة استولى عليها الكفار وتمكنوا منها فانضم إليهم بعض القبائل والعشائر وصاروا يقاتلون معهم المسلمين وينهبون مالهم. د هغې خاري په باره کې زمانه پوښتنه وشوه چې کافران په هغې باندې غلبه او حمله وکړي، لکه نن سبا چې په افغانستان باندې امریکایانو بلکې د دنیا ټولو کافرانو حمله کړې ده او افغانستان یې قبضه کړی دی. بیا د دې حربیانو کافرانو سره بعضې غټه او واړه قبایل یوځای شي او د دې کافرانو سره همکاران وي او د هغوی په معیت کې مسلمانان وژني، په مسلمانانو چاپی اچوي، مسلمانان بندیان کوي او د کافرانو خیرخواهي کوي. نو د دوی حکم څه دی؟ نو فرمایي والظاهر ان حکم هؤلاء حکم اهل الحرب. ظاهره دا ده چې د دوی حکم عین د دې حربیانو دی. نو چا چې د امریکایانو سره همکاري کړې ده د هغوی حکم عین د امریکایي دی. لیکن دا خو دنیوي حکم شو، لیکن دین ته په کنځله کولو د امریکایانو نه بدتر کافر او زندیق جوړیږي. فتاوی لیکلي چې دین ته کنځلي کوونکی زندیق کافر دی او زندیق کافر که توبه وباسیم نو عند الله خو به توبه قبول شي، لیکن په دنیا کې د گرفتارۍ نه وروسته توبه هم نه قبلیږي. نو دغه انسان چې په دین لعنت ویلی دی د گرفتارۍ نه وروسته توبه هم نه قبلیږي. دا د علم دښمنان په صراحت سره وایم دا له دین نه وتلي انسانان، دا بې دینه بې هیواده چې د طالب په نوم باندې نن غږ کوي، دا له قرآن نه لرې، دا له دین نه لرې، دا له اسلام نه لرې. علیهم لعنة الله والملائکة والناس اجمعین. د علم او دین دښمن طالب او عالم نه دی. د طالب او د عالم په مفهوم کې علم پروت دی. عالم علم کړی وي او طالب د علم طلب کوي، بلکې د علم دښمنان هغه واشنګټن ساتونکي دي چې د امریکایانو په وسایلو د غرب نه راغلل او د حافظ د طالب او د عالم دپاره صرف 2 انتخاب لرل چې یا به طالبان عالمان او حافظان وژلی کیږي او یا به بندیان کیږي. نه روژې ته کتل، نه اختر ته کتل او نه نورو متبرکو د خوشحالۍ ورځو ته کتل، خو د عالمانو د طالبانو د عالمانو او د هغوی د همکارانو په وژلو یې هیڅ کله صرفه نه ده کړې. د علم دښمنان هغه بدبخته صلیبیان دي چې کله بوش د صلیبي جنگ اعلان وکړو نو همدوی د امریکایانو نه مخکې او شاته د امریکایانو د سپیانو سره یو ځای تلل او د عالمانو د حافظانو په کورونو یې امریکایان ورننویستل او د هغوی بچي شهیدانول، د هغوی ښځې بې ستره کولې، عالمان او حافظان د امریکایانو په پښو کې حلالول، د عالمانو د حافظانو ناموسونه د امریکایانو دپاره بې ستره کول. دغه د علم او د دین دښمنان، بدبخته دښمنان، دا د عفو قابل هم نه دي. د علم او د دین دښمنان د امریکایانو هغه بې غیرته غلامان دي چې د بګرام او د پولي چرخي زندانونه د عالمانو د حافظانو او د دوی سره د همکارانو نه ډک کړي دي. تاسو لږ بګرام او پولي چرخي ته سر ورښکاره کوئ چې هلته په زنځیرونو تړلي حافظان او عالمان څوک دي او چا په کوم جرم باندې بندیان کړي دي. د علم او د دین دښمنان هغه غلام او منحوسي څیرې دي چې کله کلیسا په مسجد حمله وکړه نو دوی د کلیسا او د مسجد په دې عظیمه معرکه کې د یو څو روپو دپاره د کلیسا په څنګ کې ودرېدل. تاسو په قسم سره ووایئ چې تاسو د کلیسا په څنګ کې نه یې ولاړ د مسجد په خلاف. په کندوز، میدان وردګ، ننګرهار وغیره ولایتونو کې د امریکایانو دپاره تاسو د مسجد ساتونکي عالمان او حافظان
په دستاربندۍ او په جلسو کې شهیدان کړه. په دستاربندۍ او په جلسو دا بېرحمه بمباریانې تاسو ونه کړې. دا اوس ماضي قریبه کې ډېر لنډو ورځو کې د خوږیاڼو په تور غر کې تاسو په مدرسه چاپه وانه چوله چې ماشومان هم یو طرف ته کړه غیر بالغان او بالغان هم ټول په بېرحمۍ سره شهیدان کړه. نو د علم او د دین دښمني دنیا ته معلومه ده چې دا څوک کوي. که تاسو رښتیا هم افغانان یئ نو هلته مو ولې د خپلو بادارانو په خلاف خولې نه خلاصولې چې ولې مو په کندوز کې د مدرسې واړه ماشومان حافظان بېګناه بمبار کړه؟ ولې هغه افغانان نه وو؟ په نورو ولایتونو کې میدان وردګ، لوګر، هلمند او دا تقریبا دومره ډیر دي چې حساب یې اوس نه کیږي. په دومره مدارسو تاسو بمبارونه وکړه، چاپې هم پې واچولې او ماشومان بې ګناه بې طرف هم شهیدان کړه. ولې دا افغانان نه وه؟ تاسو وایي، بعضې دا وایي چې ما په امارت کې م وخت تیر کړی دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د احد جنگ تم تقریبا 300 منافقین تلي وو. نو د امارت په صف کې به هم ستاسو په شان 3 لکه منافقین خو به وه چې د پیغمبر علیه السلام سره په یو جنگ کې 300 وي. نو د امارت د مجاهدینو سره خو به 3 لکه یا 3 کروړه منافقین وي. نو ستا په شان ډیرو منافقانو په امارت کې وخت تیر کړی دی. خو بیا هم زه تا ته وایم چې تا به هغه حالت هم لیدلی و چې هلته په قلي اردو کې هم تعلیمي مرکز و، په قومندانیو کې هم تعلیمي مراکز و، په ولایتونو کې هم تعلیمي مراکز و، حتی چې داسې رسمي ځای نه و چې هلته تعلیمي مرکز نه و. اوس یوازې همدغه یو څو د بلعم بن باعور په ګدۍ باندې ناست نیمچه ملایان د یو څو ډالرو دپاره د صلیبیانو ډول ته نڅا کوي، نور هیڅ نشته. تا په مجاهدینو لعنت ویلی دی، خو زه دا وایم چې لعنت د الله دی په یهودو وي، په نصاراو دی وي، په هندوانو دی وي، او د هغوی په غلامانو او د هغوی په تنخواخورو دی وي. لعنت الله علی اليهود والنصارى والهنود واتباعهم الطاغیه امثالک. دا د دین دښمنان د افطار په ساعت کې د طلبه کرامو په سکن باندې انفجار او انتحار کوي. دروغ مه وایه. لعنت الله علی الکاذبین. د اربکیانو نه محصلین جوړوي. اربکیان چې تیارو ته انتظار وي چې د افغانانو په کورونو چاپې واچوي، افغانان ووژني او افغانان بیا خپله دفاع وکړي. نو دا خو د جنگ اصول دي. که په تاسو کې د ذرې په مقدار ایمان وي نو تاسو د یو شهید شوي محصل او طالب العلم واقعي ویډیو او تصویر ولې نشر ته نه سپارئ؟ د فلسطین او د لیبیا زاړه تصویرونه مه راوړئ، واقعي ویډیو نشر کړئ. میډیا ټوله د امریکایانو د هغوی د ګوډاګیانو په خدمت کې ده. نو د تشو دعوو په ځای ولې د یو شهید شوي محصل ویډیو او تصویر نه نشرئ؟ نو چې غلامۍ ته یو څوک ازادي وایي نو هغه ضرور اربکي ته محصل ویلی شي، چې حربیانو ته مستأمن ویلی شي نو ضرور اربکي ته محصل ویلی شي. اربکیانو چې د مجاهدینو په مرکزونو د حملو دپاره امادګي نیولې وه، نو ستاسو څه ګمان دی چې مجاهدین دې ورته ګلان په غاړه کې واچوي؟ اول زم ډېر خفه وم، غربي میډیا دروغ ویلي و، زمونږ هم ګمان راغلی و چې رښتیا به عوام او محصلین ورونه شهیدان شوي. لیکن چې وروسته حقیقت ښکاره شو، هغه ټول وجلی شوي خلک، هغه منحوسي بېدیني او پوډریان او چرسیان او د مور او د پلار ازاریان اربکیان چې جګړې ته امادګي نیولې وه او د جګړې په نیت باندې راټول شوي ټول هغه خلک وو. بیا هم که چا واقعي د کوم شهید محصل ویډیو نشر کړه نو د ټولو نه مخکې به موږ د حمله کوونکو نه براعت اعلانو او عاملینو ته به سخته سزا غواړو. زمونږ مبارزه د اولې ورځې نه د افغانانو د عقیدې، د مال او د ناموس د حفاظت دپاره وه. د نجیب او د روسانو په خلاف مبارزه د همدې دپاره وه چې د افغانانو عقیده، مال او ناموس محفوظ شي. نجیب دشتې د عوامو، د علماو، د حافظانو، د مړو، د شهیدانو نه ډکې کړي. بیا د نجیب د سقوط نه وروسته همدغه خلک چې په دې ګوډاګۍ اداره کې دي او د کمونستانو سره یو ځای دي، همدې خلکو پاټکونه واچول او په سپیو خلک داړل، د افغانانو په سرونو یې میخونه وهل، د افغانانو په مړو یې ګډاګانې کولې. کله چې طالبانو، علماو، حافظانو او د عوام ورونو په همکارۍ باندې د دې اجرتي قاتلانو ټغر ټول کړو، نو بیا همدا تاسو وایي چې د امریکایانو سره یو ځای شوئ
او په افغانستان هم حمله وکړه او د وړو بمونو په ځای هم غټ غټ بمونه غوښتل. د امریکایانو د سپیو سره یو ځای، د امریکایانو د سپو سره د امریکایانو نه مخکې او شاته تللی او د افغانانو په کورونو مو چاپې وهلې. افغانان مو د امریکایانو دپاره تړل او وژل او بې عزته کول. داعش هم تاسو را پیدا کړو. دنیا ته معلومه ده چې داعش شبکه د دې ګوډاګۍ ادارې ده. خلاصه ده چې د صلیب په دفاع کې اولنی جنگ تاسو شروع کړی دی او د دې ټولو قتلونو ذمہواران تاسو یې او د دې جنگ فایده هم تاسو ته د موږ ته نه ده. همدا تاسو په دې جنگ کې د افغانانو په وینو ډیر ډالر وخوړل او د افغانانو په وینو مو په خارج دوبۍ او برطانیې کې ښه بلډینګونه او کورونه جوړ کړه او د افغانانو دومره وینې مو توی کړې چې د هغې روپۍ ستاسو نوسي او کړوسي هم نشي خلاصولی. جنگ تاسو شروع کړی دی او د دې ټولو قتلونو ذمہواران هم تاسو